د لوسو فلمونو فرانسوي اداکاره بیلا بیلز په لنډه موده کې ډیره مالداره شوه. د نړۍ ډیرو هیوادونو ته په چکر لاړه، خو کله چې د افریقا د چکر پر مهال د خلکو غربت ولید نو خپله ټوله شتمني د افریقا نړیوال خیري بنسټ ته ډالۍ کړه. په کور کښېناسته او شپه ورځ به د شرابو په نشه کې غرقه وه. په 2014 میلادي کال کې په 30 کلنۍ کې مړه شوه. د هغې په میز زیات کتابونه او لیکنې پرتې وې. د یوې نیمګړې لیک وروستۍ جمله یې داسې وه چې دلته د بدن لوڅولو لپاره خلک په لکونو پیسې ورکوي، خو د یو غریب د بربنډ وجود د پټولو لپاره څوک یو پیسه هم نه مصرفوي. عبارت